طالب مشران څنګه ولې د رئیسي جنازې ته د ایران لپاره ځي؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. ملا برادر د یوه پلاوي په مشرۍ د ایران د ولسمشر په جنازه کې برخه اخلي. ایرانی رسنۍ د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته د طالبان د حکومت د یوه جګپوړي پلاوي د ورتګ خبر ورکوي. د ایران د محصلینو خبري اژانس اسنا د راپور له مخې د دغه پلاوي په ترکیب کې چې د ولسمشر ابراهیم رئیسي او د ملګرو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورځي، د طالبان د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي شامل دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه خبر تایید کړی. د طالبان حکومت تیره ورځ په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي او د مل پلاوي د مړینې په اړه یې د ایران حکومت او ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي وو. ابراهیم رئیسي او مل پلاوي د یکشنبې په ورځ په ختیځ آذربایجان کې د یوه بند د پرانیستلو په مراسمو کې له ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره له کتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکاپټر یې د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د زمار زنګله په غرنۍ سیمه کې راولوېده. بلخوا د طالبانو مشر د 1403 مالی کال ملي بودیجه تشویق کړه. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د 1403 مالی کال ملي بودیجه تشویق کړه. مجاهد د سه شنبې ناوخته په خپل ایکس پاړه خبر ورکړی چې د روان مالی کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوي او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 1403 مالی کال ملي بودیجه داسې وخت تشویق شوه چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ ډیر شوی دی. د پوهانو په وینا د طالبان د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته.